قامي ادبي مجلس چې مختصر او مخفف نوم یې قام دی دا سخت کال د صوبې ادیبانو شاعرانو فنکارانو په مئی کې قایم کړی دی د دې اولنې ادبي ثقافتي کنونشن که خیر وي په 21 نومبر پېښور کې کیږي په خانه فرهنګ ایران کې به کیږي د دې کنونشن دوه نشستونه دي په لومړي نشست کې د پښتون مصور رفعت خټک د تصویرونو نمایش دی او د هغې پرانسته به د صوبې د اطلاعاتو وزیر ښاغلی کامران بنګش صاحب کوي او په دویم نشست کې مشاعره ده قام چې کوم دی دا د صوبې په سطحه تنظیم جوړ کړی شوی دی ځکه چې د صوبې حالات داسې پاتې شوي دي د تیلو شیلو ډېر شو کالو نه چې اجتماعي تقریبات اجتماعي ادبي سرګرمۍ ثقافتي سرګرمۍ په صوبې کې نه وي او حقیقت دا هم دی چې په صوبې کې یو صوبایي تنظیم هم نه و نو دا یو کمی محسوسېدو چې په هر کلي کې ادبي ثقافتي تنظیم خو شته نو د صوبې په کچ باندې څه داسې تنظیم نشته چې هغه پښتو دپاره پښتو ادب دپاره ژبې دپاره ثقافت دپاره خپلې موسیقۍ دپاره او د فنون لطیفه د خپرونې دپاره هغه کار وکړي نو انشاءالله کام چې کوم دی دا به د صوبې په کچه فنون لطیفه ادب ژبه او ثقافت د ټولو شعبو کې به دا خپل کردار ادا کوي او ګران کارو موږ دا کتل چې دینه مخکې په زموږ په صوبه کې د پښتو په سطحه د سلیم راز صاحب په مشرۍ کې دوه عالمي کانفرنسونه شوي دي ناصر منګل صاحب په مشرۍ کې دوه عالمي کنونشنې شوي دي نو هغه ټولو تجربې چې کومې وي هغه زموږ په مخه وي موږ د هغه تنظیمونو جوړښت کتل دی د کار کولو طریقه کار کتل دی هغې ته چې څومره مشکلات وو هغه موږ سټډي کړي دي نو موږ داسې کړي ده چې موږ په هرې ضلع کې خپل یو نماینده مقرر کړی دی او هغې ته د رابطه کار نوم ورکړی دی نو د هرې ضلع نماینده چې دی دی به خپلې د ضلع تجاویز سفارشات ادب په حواله ثقافت په حواله دی به مرکزي کابینې ته راکړي او مرکزي کابینه به په هغې عملي اقدامات کوي یعنی مرکزي کابینه چې کومه ده دې له د صوبې هر ګوټ ته هرې ضلع ته د رسېدو د تلو د تګ د هغه مشکلاتو نه انتظامي مشکلاتو نه بچ کولو لپاره موږ په ټولو ضلعو کې یو نماینده مقرر کړ دی موږ له یقین دی چې دا نمایندګان به مرکزي کابینې ته ښه تجاویز راکوي ښه سفارشات به پېښ کوي او موږ به په هرې ضلع کې رسېدلو کوشش کوو هلته به ادبي تقریبونه کوو ثقافتي تقریبونه کوو هرې ضلع کې که یو ډېر مستحق ادیب دی چې معیاري مسوده لري هغه به چاپ کوو د کتاب مخکتنه د هغه به کوو دا ټول به کام په خپل خرج کوي د هغې ضلع کې به کوي